السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تیره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو او امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیرانو کونړ کې د سیمه ییزو مسؤلینو او مجاهدینو لپاره د جوړ شوي سیمینار په پایغونډه کې ګډون وکړ. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست محترم خلیفه سراج الدین حقانی او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست شیخ الحدیث محمد خالد حنفي د یو رسمي سفر په ترڅ کې د هیواد ختیځ کونړ ولایت ته ولاړل. په دې سفر کې د کورنۍ چارو وزارت د دفتر رئیس مولوي زین الله عابر هم له دوی سره ملتیا کوله. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال جیل مشاو او کابل کې د دغه سازمان د امنیت مسؤل اندری کارات واټ سره وکتل. قدرمن خلیفه صاحب پلاوي ته ښه راغلاست ووایي او ډاډ یې ورکړ چې په ټول هیواد کې امنیت خوندي دی او د ملګرو ملتونو سازمان سربیره مرستندویه بنسټونه کارکوونکي کولی شي په ډاډمن ډول خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د پاسپورټ ریاست نوی ټاکل شوی نظامي مرستیال معرفي شو. د کورنۍ چارو وزارت په وړاندیز او د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم پر بنسټ مولوي عبدالجلیل نیازی د پاسپورټ ریاست د نظامي مرستیال په توګه معرفي او رسما یې خپله دنده پیل کړه. د کورنۍ چارو وزارت تر هګرۍ سره د مبارزې پولیسو 4 میله کلاشینکوفونه، 4 تومانچې، 1 میل M16، 50 د راکټ مرمۍ او 1 مخابره په بلخ او همداراز د نظامي او برېښنایي وسایطو پرزې او وسایل په پکتیکا ولایت کې نیولي او ضبط کړي دي. کاپیسا کې د پولیسو د حصې اول ولسوالۍ 53 منصوبین د ښوونیزو او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ او بریلیکونه ورکړل شول. د ارزګان امنیه قمندانۍ د تخنیکي ورکشاپ منصوبینو تېرې یوې میاشتې کې 33 ارادي نظامي وسایط چې 14 هاموي ټانګونه، 11 رینجرې، 15 انټرنیشنل موټرونه او 3 موټرسایکلونه پکې وو جوړ کړي او د یادې قمندانۍ د جزوتامونو ګټه اخیستو ته یې سپارلي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ د پاسپورټ مدیریت د تېرو 5 میاشتو په لړ کې هیوادوالو ته 38,000 ټوکه پاسپورټونه ویشلي چې له درکه د دولت خزانې ته 214 میلیونه افغانۍ عواید ټول شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ د پاسپورټ امریت د تېرو 5 میاشتو په لړ کې هیوادوالو ته 19,323 ټوکه پاسپورټونه ویشلي چې له درکه د دولت خزانې ته 96 میلیونه او 250,250 افغانۍ عواید ټول شوي دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.